شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو ته د هندوانو ګټې ووایم. په هندوانه کې چې دي مختلف ویټامینونه، منرالونه، اوبه او همدارنګه داسې توکي شته دی په بدن کې چې د مختلفو کړنو په پایله کې کم زهري توکي ازادیږي، هغه خنثی کوي او د منځه وړي. په هندوانه کې چې دی ویټامین سی دی، کوم چې د بدن دغه دفاعي یعنی د ساتنې سیستم د میکروبونو په وړاندې او د مرضونو په وړاندې هغه چې دی قوي کوي او بیا چې دی څوک زر زر نه ناروغه کیږي. همدارنګه په هندوانه کې چې دی ویټامین ا دی، کوم چې د بدن د پوستکي د ناروغیو څخه ساتي. د سترګو لید چې دی زیاتوي. په هندوانه کې د ویټامین شپږ په نامه باندې یو ویټامین دی، کوم چې د انسان د بدن د مغز چې کوم دی دا قوي کوي او په ټول بدن کې د عصبي جرړې چې دي دا قوي کوي او بیا د انسان حافظه چې دی صحیح کار کوي. د دې ترڅنګ په هندوانه کې چې دی اوسپنه هم شته، کوم چې د وینې په جوړېدو کې ډېره زیاته ونډه لري. په هندوانه کې پوتاشیم شته دی، پوتاشیم په نامه یو توکی دی، کوم چې د انسان په بدن کې د وینې فشار چې دی یعنې د فشار نورمال ساتي، همدارنګه په زړه باندې چې دی ډېر زیات بوج نه راځي. او د دې ترڅنګ بعضې زهري مواد چې دي د انسان په بدن کې چې دی هغه خنثی کوي او د منځه وړي. د لایکوپین په نامه یو ماده ده په هندوانه کې، کوم چې په ټول بدن کې چې کوم مختلفې کړنې سرته رسیږي د هغې په پایله کې ځینې زهري توکي چې دی هغه ازادیږي او هغه چې دی دا لایکوپین خنثی کوي او د منځه وړي. د سیترولین په نامه یو ماده پکې ده، په کومه چې زړه ته پیاوړتیا وربخي. په هندوانه کې د بلاستوف په نامه یو توکی دی، کوم چې د کولمو او د معدې حرکات قوي کوي او بالاخره د قبضیت مخه نیسي. همدارنګه په هندوانه کې د 90 نه تر 95% چې دی اوبه پکې دي او د انسان د بدن د اوبه چې دی نورمال ساتي. په هندوانه کې فرکتوز او ګلوکوز دواړه دي، یعنې خوږه پکې کمه ده چې دغه دواړه ډوله خوږه پکې ده چې یو د فرکتوز او بل د ګلوکوز په نامه یادېږي، یعنې بوره. دا دوه ډوله ده. یو ډول داسې ده چې زر وینې ته داخلیږي چې هغه د ګلوکوز په نامه ده، یو چې دی فرکتوز ده چې هغه په قلاره وینې ته داخلیږي او دغه د وینې شکر چې دی وروسته چې دی لوړېږي، یعنې ډېر زر نه لوړېږي. د شکر ناروغان د هندوانې نه ګټه پورته کولی شي، خو په ډېره اندازه نه، یعنې ډېره به نه خوري، لږه چې دی خوړلی شي. په هندوانه کې د بلاستوف په نامه یو توکی دی، کوم چې د کولمو او د معدې حرکات قوي کوي او بالاخره د قبضیت مخه نیسي. نو هندوانه چې دی د انسان بدن ته ډېرې ګټې رسوي. د هندوانو وخت دی په افغانستان کې ډېره زیاته هندوانه کرل کېږي. نو تاسې د خپل وطن میوه وخورئ. یو خوا خو تاسو خپلو خلکو ته ګټه رسوئ، خپل د وطن د هیواد اقتصاد پیاوړی کوئ او د بلې خوا خپل صحت ته چې دی ډېرې زیاتې ګټې رسوئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسو اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا پایله.